نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسې محترمې خویندې به ښه اوسئ. محترمو خویندو زموږ نننی درس چې دی وایي که چیرې ښځه په ناڅاپي ډول نامحرم ته وګوري نو مطلب په لارې کې یو مېرمنه روانه ده یا کوم بل ځای کې خو ناڅاپه د یو نامحرم شخص سره دا مخامخ شي نظر یې پرې لګېږي نو دا باید څه وکړي؟ نو که چېرته وایي داسې کار وشي دا باید خپلې سترګې ټیټې کړي. داسې نه چې هغې ته دوباره وګوري چې مثلا دا څوک دی یا خپل دی یا پردی دی ښایسته دی بدرنګ دی دې خبرو پسې باید ونه ګرځي. چې پوه چې کوم نامحرمه شخص ته یو ځل یې پرې نظر ولګېده هغه ورته الله تعالی معاف کوي، مګر که دویم ځل یې پرې نظر ولګېده یعنې دا خو د دې په خپله اراده کوي نو بیا چې دی الله تعالی ورته دا نه بخښي. په حدیث شریف کې راغلی دی وعن جریر رضی الله عنه قال سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النظر الفجأة. جریر رضی الله عنه فرمایي وایي ما د نبي علیه السلام نه د ناڅاپي نظر په اړه پوښتنه وکړه. مطلب چې همداسې ناڅاپه کوم نامحرمه شخص سره مخامخ شي باید څه وکړو؟ فقال نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل اصرف بصرک د خپلې سترګې دې ترې واړوه چې هر چا سره مخامخ شي یعنې دا حکم یوازې نارینه‌و لپاره نه دی هم نارینه‌و لپاره دی هم ښځینه‌و لپاره دی. که چېرته یو سړی په لاره کې روان وي د کومې ښځې سره مخامخ شي یو ځل یې پرې نظر ولګېد دوباره باید ورته ونه ګوري. که چېرته یوه ښځه په لاره کې روانه د یو سړي سره مخامخ شي نامحرمه یو ځل یې پرې ناڅاپه نظر ولګېد دوباره باید ورته ونه ګوري. همدارنګه په بل حدیث شریف کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته وفرمایل وایي یا علي لا تتبع النظرة النظرة وایي خپل دوهم نظر چې دی د اولني نظر مطابق کوه. یعنې مطلب اول نظر کې دې ولیدله کوم نامحرمه ښځه دوهم نظر د هغې مطابق کوه یعنې دویم دفعه ورته مه ګوره. فإن لک الأولى ځکه چې وایي ستا لپاره چې دی د اولنی نظر بښل کېږي ولیس لک الآخر دا دویم نظر چې دی دا ستا لپاره نه بښل کېږي ځکه دا ستا په خپل اختیار کې دی چې ته ورته ورګورې. همدارنګه په بل حدیث کې له قیس ابن حارث څخه روایت دی چې سلمان رضی الله عنه فرمایي لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر وایي د دې نه چې زه مړ شم بیا ژوندی شم بیا مړ شم بیا ژوندی شم بیا مړ شم بیا ژوندی شم احب الی من ان ارى عورة مسلم او ان یراها مني وایي دا ماته ډېر خوښ دی د دې نه چې زه کوم د یو نامحرمه شخص عورت وګورم او یا زما عورت وګوري. یعنې دا یو نامحرمه شخص لیدل چې دی دومره ګناه لري. څو ځلې دا خوښوي چې دا دې مړ شي را ژوندی شي مګر دا نه خوښوي چې کوم نامحرمه شخص باندې یا د دې نظر ولګي یا د کوم چا نظر په دې باندې ولګېږي. همدارنګه علا ابن زیاد فرمایي وایي لا تتبع بصرک رداء المرأة وایي د یو مېرمنې په څادر هغه ټیکري باندې چې دی وایي خپل نظر مه ورپسې کوه خپل نظر پسې مه اچوه. فإن النظر یجعل شهوة فی القلب وایي بېشکه دا نظر چې دی په زړه کې شهوت پیدا کوي. یعنې کله چې یو مېرمنه وګوري د هغې هغه لباس ته وګوري رفتار ته وګوري قد ته وګوري هر څه ته وګوري خوښه دې شي نو دا چې دی ستا په زړه کې شهوت پیدا کوي. همداسې چې یو مېرمنه نارینه ته وګوري. بل ځای کې چې دی ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي الصبر على غض البصر ایسر من الصبر على ألم ما بعده وایي صبر چې دی على غض البصر د سترګو په ټیټوالي باندې ایسرو دا ډېر اسانه دی من الصبر على ألم ما بعده په هغه درد باندې د یعنې هغه درد باندې چې له دې څخه وروسته دی مطلب چې کله ته یو نامحرمه شخص ته ګورې دا خپلې سترګې کنټرول کړي صبر وکړي دا ډېر اسانه دی نسبت د دې نه چې ته دې نامحرمه شخص ته وګوري او وروسته له دې نه الله تعالی تا ته عذاب درکوي نو بیا باید په هغې باندې صبر وکړي. مجاهد رحمه الله فرمایي وایي غض البصر عن محارم الله یورث حب الله
وی د الله تعالی د محارمو څخه د سترګو ټیټوالی، یعنې هغه څوک چې الله تعالی په تا حرام کړي د هغوی څخه ته سترګې ټیټې کړي، وی دا چې دی د الله تعالی مینه ځان سره لري. یعنې کله چې ته یو خپل یو نامحرمه شخص نه خپل نظر لرې وساتې، نو په زړه کې دې د الله تعالی مینه پیدا کېږي. نو محترمو خویندو، یعنې همدا کار دی چې روزمره ورسره موږ مخ کېږو. کله چې په لاره کې ځو نو زموږ مخې ته حتماً کوم شخص راځي، یو نه څو دانې راځي. نو اول خو باید خپلې سترګې ټیټې وساتو. که بیا هم ورسره مخامخ شي نو باید چې هغه شخص ته بار بار ونه ګورو. یو ځل ورته ناڅاپه مو لیدل نو صحیح ده، د هغې بښنه موږ ته الله تعالی کوي، باید چې دوباره ورته ونه ګورو. په دې هیله چې عملي کړئ. ومن الله التوفیق.